مشکل کاکا دا کلنګ که اوس پر دا مسلمان را شوه سو خو مړ کېږي درته وایم چپ شه دغه کلنګ دی راوایخه هلته یې وغورځوه هلکه دا هلته وغورځوه آفرین فتحکه ته په ویې وزه څه به خبر یم کاکا موږ خو د یوې خبرې خلک یو په دغه تس پریشان او اعصاب مو خراب کړي واخې دا مو سړی د مرګ مو خلاص کړي والله ستاسې کور به د ډېرې غټې پریشانۍ څخه خلاص کړلم څه کار خدمت درته کولی سم لاره یې لکه لاره یې لکه د تعالی مو مل څه په مخه مو شه وروره بس ډېر وبخښې خدای تعالی مو مل څه په مخه مو شه وارې خبره د خوله نسواره کړه پاکستوري جنو که پاک دی لاس د سره کم څه ده فرق کوي الکو دا غوا مړه کړې کوم داغه ولاړ ده دا دوه کاسه څوک چې را روان جوړ په خیر تازه خیراتي په خیر مکو نه دی جوړ په خیر تازه په خیر جوړ په خیر په خیر اس خدای مو راوله څنګه یاست په خیر اس خیراتي حاجي صاحب دی درڅه شرمېږي دا دوې ورځې کېږي داسې در په دره ګرځېدلي یو بیخي مو شی نه دی خوړلی داسې وږي یو وږي یو حاجي صاحب هېڅ شی مو نه دی خوړلی بیخي وږي یو ستا نوم مو واورېدی ولدی ښه مېلمانخانه لري نو په دا خاطر رالو تاسو ښه نو د سهار هېڅ شی نه دی خوړلی د سهار هېڅ مو شی نه دی خوړلی هلکه تا سوټی راوه سوټی سوټی کا موږ سم خلک یو سوټی خلک حاجي صاحب دی حاجي صاحب موږ څه کړي دي ژر راوه سوټی سوټی یې راوړ سم دم ودرېږه سیده ودرېږه دا هغه شی اچھا شی دې نه راوړې اوس نو زه په څه شي نښانې کوم سم سیده ودرېږه سیده سیخ سیده هغه شانې وده دا څه پکې سوټی وای حاجي صاحب دا څه پکې خو تاسې خپله په دواړو وویلې چې موږ د سهار هېڅې ډوډۍ نه ده خوړلې د سهار هېڅې دغسې ګرځېدلو نو خو نس مو وچ دی که نه دی خیر دی حاجي صاحب بیا هم راته وایي چې زړه م پر کراره سي دغه ته څه پکوې لږ سر م پر اخلاص که دا زموږ داسې رواج دی قربانه دغه اندازه نه ده دغه اندازه زه وړمه کور ته چې یوم وړه کور ته هلته د څه شي د پارسله سره نیسو د وړو چې ومونیول هغه را اخلو پخوی یې ډوډۍ ځینې جوړوي چې هر څو ډوډۍ سولې هغه به تاسو خورئ که مو چیرې ونه خوړلې بیا نو تاسې پوه سواست او دا سوټی حاجي صاحب دونه ډېر ډوډۍ خو موږ نسو خوړلی چې شي زما مصرف څه کړي دي حاجي صاحب هغه څه درته وایي راګرځوئ سې هلکو پسې وځغلئ راوګرځوئ سې چیرې ځئ تاسو چیرې به ولاړ شئ راسه زما په شرانده مو وړه نه دي کړې هلکو څه کوئ چې په پردیو خلکو پسې له ډانګا نښسي پسې راځغلئ دا د حاجي خان اکا مېلمانه وه د حاجي خان اکا څه تښتېدلي چې حاجي خان اکا ویل ټینګ یې که ماته یې راولي رښتیا چې د پخوانیو خلکو متل دی چې وایي د مېلمه جواب پاتی دی ځئ خدای مو خوار نه کړه د حاجي خان اکا د مېلمه جواب سوټی دی ځئ درځئ چې ځو زه ولاکم هغه زما بل ورور دی زه درته وایم زه دې ورور یم ته څه څه شي خوجنه ته زما ورور نه یې زما د ورور تور کالي وه دا خو د حاجي خان کالي مې په زوره باید درته وایم د حاجي خان کالي پر اته وا مې غوستله وګوره پټو چمبلان مې پیدا کړه دا ځغاسته مناکي نه سوله دغونه فایده چې ځان ته ورسول کالي وو چمپلان و دسمال دي چې راغلا کوي لا مې نه کوي خواک مو ښه راځه چې ځو دغه باغچې ته به ورسو بیخي ډېر مو وځغستل ډوډۍ به راکړي که یا ولا انشاءالله راکوي ته راځه مسلمانان دي والله که به الله یو قدم در سره ولاړ سم ما دغه دی دروازه مو وټکو سپی مې خو به نه لري داسې نه چې اوس بیا هغه خوارۍ را باندې تېرې کړي
ورور چې لاسونه غورځوي ستړي مه شي وروره جوړه په خیر ته کړی بیدار څنګه جوړه په خیر ته کړی بیدار الله مه کوئ لکه 3 ورځې کېږي چې په اتا مو څکه نه ده کړې نسونه مو دغه رقم دي درته وایم ګړاش دانکې تنګ الله فارکیان خو داسې وکړئ تاسې راځئ کښېنئ حاجي صاحب به راشي هغه به کالي واغوندي که را به ډوډۍ وخورو الله دې خیر درکړي دا درځه خو راځئ د خیر چارپایه خو به نه لري هغه حیوان یا چې نو ما پسې درځه زه به دا دروازه وتړم چې اوس بیا څوک را خبر نه شي شکر خدای پاک چې وګوله خو پیدا شوه تاسې دلته کښېنئ ډوډۍ سره سمو زه به حاجي صاحب راولم سمه ده ښې په دواړو سترګو په دواړو سترګو د شي راځم سوري ما دې سړي چیرې شو کاکا په میاشت په میاشت ولاکه داسې ډوډۍ او دا ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم واه دا رومیان ډوډۍ زه وایم درته وایم لکه درته وایم دا څوک دي حاجي صاحب مسافر و از بازار وټکو دلته یو ګوله ډوډۍ واخلو ما لاسې ویاخلو دا یو خو زه پېژنم او دا بل چې دی دا بل زما د کالو او د دسمال میراثخوره دی ورته تکه کوای شیر څه کار لا لکه درته وایم سوسای ماما لکه هغه شغل چې وګوره هغه شغل کړه هلا وګوره راځه حاجي خان کاغل ولب لاړه له لاکم پرېږده به دا خو به راځي که به نه راځي ولاړه حاجي خان څاک به کوه لاړه خیر درځه بیا به راځي که نه راځي پرې مو ولاړ کړم وګوره داسې دوکان مې در ونیوي اوس نو پیسې باید پیدا کړو ولې خو چې ورڅه غواړي پیسې دې پیسې خو به خود موږ پیدا کوو و زه څه درته وایم خو راباندې مشر یم یې په نامه نه سم درته ویلی یو خو دې پیسې واجرېدله په بازار کې په چیش ورته وایي دغه کیسبر کیسبر ورته وایي که چیش ورته وایي جیبونه را سوري سوري کړه او بل ستا په زړه کې دغه یو ارمان و چې خدای موږ پر کار ودرېږو دا دې اوس مې ښار ته راوستې پر کار مې ودرولې د خیره دا دې دوکان سو هشه دا راته ووایه دا که اوس یو څوک رالي کې دا ورېښتان را کوچني کړه دا بس استاد مې ته زه نسم کولی ولې نشې کولی ته دې کوې یا دا کار استاد یې کاکا زه نشم کولی سلالې ما اوس څوک راسي هغه دې راکړي رښتیا وایه السلام علیکم استاد دا ورېښتان خو لږ سره راکسپکه وعلیکم السلام تا ته وایي یا تا ته وایي تا ته وایي ما ته دواړو ته وایي ما ته دواړو ته وایي راځه خدای دې راوله وروره ښه راځه بسم الله الرحمن الرحیم یا پروردګاره ته مو کارونه راسم کړې راځه د خیر کښېنه دا کاټوال راوړه دغه ته خو لږ اواز ورکړه دغه پتې ته خو لږ اواز ورکړه داسې قربانه څو دا اوبه دې څه کړي دي هلکه د غوږو خیرې مور پاکه وه شپې د غوږو خیر ورپاکه مشر نشته دلته دوکانداري ده دا ګراکان به څه وایي سخته بیلا جان دې پیدا کړ ما دې اوبه وپاشل نه پر تا پاشم درته وایم راک ناست غږ مه لره وروره یو ګړی تاسو دا ورېښتان ښه ګرده کار درسم بسم الله الرحمن الرحیم سم شول بس ده پته ولګا یو دغه پاتې دي دا ټیکې پاتې دي دا خو ګراکان دي کاکا چې نن شور سره وکړې سبا بیا وختي درته راځي دا ځای به وي کوم ځای دا نه دی درته وایم چېرته شن دا بله خوا به ځم مه کوه په سږمو کې توتکۍ ځالګۍ هم جوړې کړي دي څنګه داسې خلک خلک یې؟ ما جوړېدله چې اوس دغه کېږي نه خو زما لپاره یې توتکۍ راوباسه ورته وګوره هغه هنداره هغه ته نه هغه د پروش کال هنداره ده دغې د سږ کال هندارې ته وګوره څه شوله دا
ته پوه شه راوکړه څنګه دي وروره ښایسته دي ښه صحیح شو قربان دې شم بس انشاءالله کار سره جوړ دی ستړی شولم ډېر کار مې وکړي لکه راکړه دا بس ته خیر انشاءالله جوړ شولې بیخي که شیان دې یوازې وخوړل چپ شه ډېر ستړی شولم ډېر کار مې وکړي تاسو څو پیسې شوې پیسې پروا نه کوي وروره جانه 160 افغانۍ چپ شه 160 افغانۍ نه لږ راکښته شه کاکا 60 افغانۍ درښیي 80 افغانۍ و زه د مخامخ دکاندار یم استاد ښه ستاسو همسایه هر وخت خدای راوله بیا به د جمعې به شپه حساب سره کوو استاد د جمعې په شپه پیسې راکړې اوه هغه مخامخ دکاندار صحیح دی نو اوس کاکا نو اوس نسته څه نسته کاکا د غرمې ډوډۍ مو راکړلې نو چې زما سامان ما هم درکولی په دکان کې پرچې ځه موږ هغسې وادي رده هغه همسایه څه کې پر دا سر ولي و همسایه څه راورخته ځه ته ورسه که دې پیدا کړلې خو راوړه که نه یې خو پروا نه کړې مخامخ دوکاندار یې مخامخ بس صحیح دی بیا موږ به شین چړې درسره خدای وړو په امان درکړی استاد خدای په امان په ما پرې ښه شه الله مه کوئ لکه څه نه ورته ګوره راسه کاکا زه مخامخ دوکاندار یم زه تا څه کوم د پنجشنبې په ورځ حسابونه کوو خاورې دې حساب شه حساب پر دا رقم کېږي لکه زه درته وایم چې سم څه درته وایم ته پر ما لاس پورته کړې دا پروا نه کوي دا دوکانداري د دوه ورونو درېیم حساب ته په دې کې خوا ولې بده سلام علیکم استاد نن می واده د پیشن خو راوکه وعلیکم سلام سلام راځه زړه څه تلوار مې ده کې په دواړو ټولو راځه کښېنه قربانه راځه شابوش کښېنه راوسکړه بس نو بس منظوم دي چې نه کې سره ښایسته کړو کاکا باندې صبر لګي کښېنه داسې قربان سه راکړه داسې د مور بانګ دي تور ته وګوره خوارکۍ خړې دي ټوله شپه یې واجبه د نکروزو وه راکړه هغه زړوکی راکړه ژر شه زړوکی در شایم زړوکی راکړه آفرین ای خدایا اوس څنګه کوې کاکا یو وخت دې په یاد چې ما ته واجبه په بوی کې د خلکو سرونه سره وه رقم څنګه مه کوه درته وایم ته په شپږو څه کار لرې کاکا راکړه اوپاش راکړه هله اوپاش راکړه اوپاش راکړه اوپاش راکړه درته وایم ته اوپاش هم نه پېژنې کاکا خو اکاډمي دې مو وویله د اوپاشي جانانه دغه راکړه چې ورته وایي تار راکړه چې دا وریښتان یې وارې وبخلي دا واخه ونیسه ژر شه تار راکړه تار ته څه وایي کاکا هغه سور دغه راکړه چې دا بارخوګانې ورسره کړو دغه دی و راکړه دا تار ونیسه کښېنه درته وایم اوس به څوک را خبر شي کاکا اوس ونیسه دغه زوق په خدای زوره ښایسته دا د چیرې بیا داسې ښایسته یم داسې مخکې دي چې زه لا ښایسته یم راکړه ژر شه تار راکړه ژر شه تا بیا وایو که بل خیر سره به ګراکان په خپله راځي داسې ودو والا خلک به راسي داسې حال به م جوړ کړي دا سږمې لږ لږې پورته کړه اوس صابون راکړه چې دغه یې وکړو چې شي ورته وایي په انګریزي کې چې شي ورته وایي کاکا My name is شیف Shave. My name is Shave. ما چې وایي ته کاکا کار مه کوه تا نه ښایسته کوم زه خبره نه شم چیرې وایي الله پاک ما او تا ته واده راکړي او کشتي کشتي بچیان و د خیره او دغه رقم به دې د خیره جوړوم ته غم مه کوه دغسې کار به در وکړم دا ته چېرته داسې کار به در وکړم چې ستا په واده کې به خاص ډولونه وي سورنایو به وي اتڼونه به وي هم هر شی به وي او که چیرې دې خسر راغلی او د ستا واده یې په لاس نه راکوئ دغسې به ونیسم زه د کلي خلکو ته وایم کار خو دې خراب کړي
ما نه دی خراب کړی، تا خراب کړی. تا خراب کړ، اوس یا ما یا تا په دواړو مو خراب کړي. درځه چې اوس پښې وکاږو، کلي را خبرې یې. پښې خو به کاږو. صاحب ښه خبره ده، مې درته ویله چې غږ مه لره، دغه مسایګان را خبر نه شي چې دا خلک چیرې ولاړه درته وایي. کرار کرار. ډاکټر صاحب چیرې دی؟ ډاکټر صاحب وای خدای، وای ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام.